وعلیکم سلام. جنابت کې خود وجې دی په جنابت کې روزه نیسل چې یو انسان مثال کې صحبت کړي د کور والے سره یا په د شپې غسل وړي وي او دی را پاسې دو پښپنی ټیم لګو او د پښپنی وکوه او ورپسې بانګ وي او د روزه ونیسله نو دې دا چلو کې چې د څنګه را پاسې نو دې پوزي ته اخیری سي تخري اخیری سي توبه واچي او بس سحری دیو کیا او روزه دیو دیسیا صحیح شو روزه دیو نیسی او په جنابت کې یو قسم له روزه خو دې بیا جنابت نه وي جنابت وي یو نم وي ورته ځکه چې تل کې په غسل کې درې فرض دي دوه فرض دا ادا کړو پوزي اخیری سي تخري اخیری سي توبه واچولې خو ټول بدن پاتې دي نو دا ټول بدن بروستو کې دا بیا روستو په روزه په ټیم کوم په ټول بدن وبا چول شو د دوه پوزي تخري توبه غلغړی او اخیری سي توبه اچو نشي رسولي په روزه په حاله کې دوه فرض به مخ کی چې د سره ټیم نه کوټه مونږ بیا دی ولان بیا د سحریو کې پښپنی دو کو بیا دی روزه بند کې او کوټه مرسل نه یا خلکو ته پته لګي بدنامي جوړیږي چې را د دې ولې لامبو داسې نو خیر د خفیه دی ولان کو خفیه نه خیر د لک صبر دو کې پښپنی دو کې روزه دی بند کې بیا دی وګرځي تیز روټه د خازم کې نیمه ګنټه درې په وخیاموس چې سټیم کې قضا کیږي د سحر مزغینه ولس 15 منټه مخکې بیا دی ولامبي او بیا د چدينو منځو کیو لکه روزي په حالت کې بیا ولامبي او بیا د منځو کې نو دغه طریقه او یو طریقه دا ده چې انسان چدينو غسل پولیدل دا خو یو صورت شو دا دویم صورت انسان باندې غسل وړي جما کړ د خزي سره او د سې د پښمنی پوري ټیم شته دی خفیه خو کول لامبل شي د خلکو نه علاوه مو یا چدينو سحری ټیم ورسره خډیر د نیمه غنټه درې په وخت په کې لامبل شي او بیا نه لامبي نو دا بیا ګناه ده بیا چې دی نو دی په ګناه کې اسیم چې دی هم روټین کې چې د سره د شپې جماو کې او ټیم ورسره دی نو د لامبل پکار دی چې دا او وخت په دنیا کې په جنابت کې نتیری کې نو دا خو بلا بیا روزه ټیم پر راځي نو ګناه ده بیا صحیح نه